سلام دوستانو، امید ده چې راته روغ او جوړ به وئ. نن په دې ویډیو کې درته ښایو څنګه کولی شو چې خپل یوټیوب چینل ته نوم ور بدل کړو. تر ټولو اسانه لاره یې څنګه ده او څه ډول ده هغه درته ښایو. خو یوه غوښتنه ده مخکې له دې چې د ویډیو شروع کړو، تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې د نشان ووهئ. راځو په ویډیو باندې پیل کړو. راځو ګوګل کروم ته په یوټیوب باندې کلیک کوو. په خپل د نشان په دې برخه باندې کلیک کوو. راځو یور چینل ته. په چینل کې کسټمایز چینل باندې کلیک کوو. د کسټمایز چینل نه وروسته دلته درې منوګانې راخلاصیږي: لیاوټ، برانډینګ، بیسیک انفو. په بیسیک انفو باندې کلیک کوو. دلته منوګانې خلاصیږي. دلته په دې نشان باندې کلیک کوو. دلته ما نوم ورکړی دی فرست نیم د ژوند او لاست نیم د خوندونه. دا غواړم چې زه بدل کړم. دا غواړم چې پټان افیشل ته یې واړوم. یا داسې نوم ورکړم چې پټان لاورز. دلته تاسو کولی شئ د خپل چینل ډسکریپشن، هغه معلومات چې هغه څه چې ستاسو په چینل پورې اړه لري دلته تاسو لیکئ او را به شئ د پبلش بټن باندې به کلیک وکړئ. ستاسو چینل نوم بدل شو. یا ورګورو، ترې وځو، بیا یې بیرته چک کوو. تاسو وګورئ مخکې د ژوند خوندونه، اوس پټان لاورز شو. ملګرو، که دا ویډیو درته مفیده تمامه شوې نو لطفا د سبسکرایب بټن او د ګنټې د نشان ووهئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تر ټولو هر چا مخکې در ورسیږي.